سلامونه ملګرو. په عالمي سیاست کې څه روان دي، بالخصوص مشرق وسطا کې د ایران کردار یا د ایران دورنګه کردار یا د ایران غیر ذمہدارانه کردار. حزب الله ډلې مشر ښاغلی حسن نصر الله پرون سهار دا خبرونه و چې هغه اسرائیلو په نښه کړی دی او نن باقاعده دغه ډلې ومنل چې زموږ مشر چې 32 کال د دغه تنظیم مشري کړې ده هغه د منځه تللی دی. خبره دا ده چې کوم بنکر بلاسټر میزایل استعمالي یا وسله استعمالي اسرائیل، نو هغه دومره خطرناکه ده چې هغه په ځمکه کې 30 35 40 میټر دننه ځي، تر هغې ډزیږي هم نه چې د څو پورې دا لاندې نه تللی. کله چې لاندې 30 35 میټر لاړ شي نو بیا هغه بلاسټ شي، بیا داسې بلاسټ شي غیر چاپیره په کیلومیټرو خلکو ته تاسې محسوسیږي، وایبریشن پیدا کی، ویوز پیدا کی چې ګنې زلزله ده. یعنی ډیر خطرناک قسم دغه بنکر کلسټرز یا بنکر بسټرز چې کوم دی هغه استعمالي، دغه بمان یا دغه میزایل یا دغه توغندي. نو یو ډیر خطرناک غوندې صورتحال چې کوم دی نو دا په بیروت کې اوس روان دی. وړاندې په غزه کې 50-60 سیویلین موسټلی شهیدان شو، ژوند ته د لاسه ورکړو، ماشومان د خوراک د کمی، د شودو د کمی، هجرتونه، د کورونو بې برخې کېدل، د سکولونو د زده کړو نه بې برخې کېدل. هغه یو اړخ ته، خو اوس اسرائیل په لبنان کې د حزب الله اګینسټ چې کوم وارپیر دی او خصوصا الکترونیک وارپیر ټیکنالوژي حساب سره د دې سیزونه هیک کول. او بله خبره ده چې په ټولو عرب ملکونو بهرحال د بده مرغه اسرائیل په مختلفو شبو کې یو سایکولوژیکل پریشر پریسته. یو خدا چې دا ډیوایسز په خپل ځای، خدا قسم کیلکولیټډ او پریسایز حمله کول، نو دا به دا خطه نور هم جنگ ته بوزي. اوس راځم دا چې د ایران منافقانه کردار خو نه، خو د ایران دا دومره ډوزي ویشتل، د ایران دا دومره پروجیکشن په 13 کاله کې چې جوړ شوی او داسې ښکارېده موږ ته چې دا د ټیکنالوژي حساب سره، د جنګي حساب سره، ملیټري حساب سره، ټاکټیکل حساب سره کنه ډیر مضبوط قوت دی او چیلنجولی شي خلک. خو ثابت کړه پرله پسې واقعاتو، بلکې د 1 اکتوبر نه را دې خوا چې دوی د خپل پراکسیز په ذریعه باندې د اسرائیلو اګینسټ کاروایان کوي او هغو جنګ ته رابلي، هغو له میدان اوارئ چې هغې جنګ ته راشي. زه دا نه وایم چې دا په فلسطینیان یا له حزب الله والا ګنې ښه نه کوي. د اصولو خبره یا د حق ودرېدو خبره یا د خلکو د حق د تسلیمېدو خبره په خپل ځای ده، خو کم از کم جنګ چې څوک کوي نو دا یو اړخ ته ریاست دی او بل طرف ته ایران که ریاست دی، خو د بطور ریاست نور مخامخ کیږي. حزب الله یا دغسې په شام کې حوثیان، دغسې فلسطین کې مختلفې ډلې ور مخامخ کوي او هغه ډلې هم دوی ویل کویټ کړي نه دي. لکه د حزب الله په مقابله کې که تاسو وګورئ نو په حماس ډېره ښه مقابله وکړه. هغه هم سټیټ نه دی، باقاعده افیشل سټیټ ملیټري نه ده، بل ملیشه ده چې ایران یې سپورټ کوي او د پراکسیس په طور یې په خطه کې استعمالوي. نقصان د دې ټول جنګ دا وشو چې بالکل بیلنس نشته، یعنی هیڅ قسم هغه 1-9 1-10 نه بلکې 1-20 تناسب سره نشته. نو ټیک ده، ستا حق هونه په خپل ځای، ستا د حق مطالبه په خپل ځای، ته ټیک کې په خپله مطالبه کې، ته په خپل جنګ کې، په جهاد کې یا هر څه چې دی حریت دی په خپل مقصد کې درست دی. خو فی زمانه که ته بیا خامخا میدان ته ورځې نو کم از کم چې یو ریشنل یا جسټیفایبل تناسب وي. دلته تناسب د 1 او د 100 په حساب سره دی، که هغه د ټیکنالوژي دی، که هغه د پیسو حساب سره دی، که هغه د کریج حساب سره دی، که هغه د ملیټري منیپولیشن او مینورینګ او یا څه قسم حرکتونه کول دي، څه قسم ټاکټیکل موف کول دي، هغه اسرائیل کوي او د هغې اګینسټ د 100 برابر 10 هم نشي کولی ایران. نو دا ډېر زیات تباکن غوندې صورتحال دی. دا حال چې په تهران کې د اسماعیل هنیه وژل کېده، بیا دغسې د حزب الله د مشرانو د هغې ټول لیډرشپ الیمینیټ کېدل د اسرائیل لپاره، نو او دا چې ایران فی الحال د اوسه پورې سمرسته نشي کولی، بلکې دغه
بیانونه او کیسې حالت دې ته راورسېد چې ایران خپله داسې خبرونه دي رایټر لیکلي چې داسې خبرونه دي چې په خپله باندې د خامنه‌ای صاحب هم نامعلوم مقام ته دغه شوی دی منتقل شوی دی. اوس که دا ناسمه ده او که ناسمه ده خو یو امپریشن دی او دا امپریشن ډېر خطرناک دی د ایران دپاره د ایران د سیاست دپاره چې دی ځان یو میلیټري مایټ په دې ریجن کې ګڼه او دا تاثر یې ورکوو د ډېر وخت نه چې موږ یو لوی یو چیلنجینګ مطلب د اسرائیلو چیلنج کولو والا یا د عربو چیلنج کولو والا ریاست یو یا میلیټري مایټ یو دا قسم چې دا کم برتري تر اوسه پورې اسرائیل واغسته رایټ رانګ هغه به یې وړښت کړو خو فلحال آن پیپر یعنی د سټیټسټکس په حساب سره د میتھمیټکس په حساب سره د 2+2 حساب سره چې کومه برتري دي ته ترلاسه کړم دا به د نور خواوشا عرب ملکونه دوی به م ویري او یا خو دوی د امریکې جولۍ ته نور هم ور واچوي د خپل دفاع دپاره نور به هم یا به د امریکې جولۍ ته یا به د روس او د دغسې ملکونه په وسلو باندې د اسرائیل خلاف خو نه خو د اسرائیل نه تحفظ دپاره به یو خوف وي یو یره به یو یره بیا سیاسي خلک او خشایي خلک او حکمرانان هغه بیا استعمالوي د وسایلو د قابو دپاره یعنی یو دښمن او بیا داسې دښمن چې هغه د اسرائیلو په شکل کې دومره طاقتور دی نو دلته به د باقي عرب ملکونو انحصاریت چې کوم دی ډیپنډنسي چې کوم ده میلیټري حساب سره او ټیکنالوژي حساب سره اکوپمنټ حساب سره دا به په مغرب باندې ډېره زیاته شي که څه چې ځینې ملکونه شاید روس چین سره معاملات وکړي خو زیاتره به امریکې سره معاملات کوي او نه صرف د وسلې اخیستو بلکې اشورټیز او ګرنټیانې به غواړي چې ګنې دي تحفظ ورکړي نو زه به اوسه پورې چې کوم دا زه بیا یو ځل دا کلیر کومه په حق هونه په اسرائیلیان بهرحال په دغه ځای زاینسټ صهیونیان چې ته وایي یو خو یهودیان ویلې کېږي یو په دې یهودیانو کې بیا زاینسټ یو سیاسي فکر دی د یهودیت نو د هغې ایکسپینشن او د هغې دغه حرکتونه په خپل ځای باندې او ظالمانه سلوکونه د خلکو سره بربادي راوستل دا بیروت په 2006 هم کې دوی بیخي برباد کړی او ورکړی او اوس په غزه کې چې کوم څه وکړل دا انساني جرایم دي داسې جرایم دي چې بدترین جرایم دي خو امریکا او مغرب ورسره ولاړ دي دې کې هم شک نشته او نور به هم ودرېږي او د اسرائیلو دا کوشش دی د حزب الله دا فرنټ چې دوی کولاو کړو نو دوی غواړي چې اوس ایران ډریک شي کنونشنل وار ته یعنی عملا جنګ ته راشي پراکسیز یو اړخ ته بطور ریاست د میلیټري مایټ سره راشي جنګ کې ښکیل شي او چې کله ایران ښکیل شي نو امریکا به بیا خامخا ښکیل کېږي او امریکا چې ښکیل کېږي نو امریکا په عراق کې ښکیل شو په 2003 کې او ټیک دی بیا ووته خو هلته خپل مفادات هلته په کویت کې خپلې اډې په قطر کې خپلې اډې خپل مفاداتو تحفظ د صدام حسین او هغه ډله یا د هغه د رشین بلاک چې کوم فکر خلک و هغه ډیسنټیګریټ کول عراق میلیټري ډیسنټیګریټ کول پوز نظام سقوط کول دا ټول بیا هغه نقصانونه بهرحال عراق خلکو ته په میلیونونو خلکو ژوند د لاسه ورکړو مهاجرتونه او دغه خطه ډیسټیبلایز شو نو اوس که دلته ایران که نه راځي نو دا هم جسټیفایبل نه ده یعنی دا منصفانه نه ده چې ولې نه راځي ځکه چې پراکسیز دي 3-4 حوثیان دي او هغوی حماس د هغې په ذریعه کې جګړه کوي بل طرف ته سټیټ دی باقي ده چې د هغې سره مشینري ده د هغې سره طاقت دی پی سی دي آرمي ده ارګنایز ټرینډ میلیټري او وار سټریټجي یا حربي موبز هم ښه دي نو بیا پکار ده چې ایران عملا دې جنګ ته مخامخ راشي په ځای د دې چې خامنه‌ای صاحب اوس یو ځای بل ځای پټېږي ځکه چې او که راځي نو نقصان یې بیا نور هم دا دی چې امریکا به راښکیل کېږي او امریکا چې کله ښکیل کېږي نو جنګ خو د اصولو په بنیاد که کېږي یعنی د حق مطالبه ته په حق دا په خپل ځای دا خلک که په حق دا په خپل ځای که په ناحق هغه په خپل ځای خو مسله دا ده چې د آن پیپر د 2+2 حساب سره د امریکې او د ایران کمپیریزن بیخي نه کېږي نو ډیفنیټلی به ایران او د هغې ته چې کوم ده که امریکا دخیل کېږي 10-12 کاله پاتې کېږي 15-20 کاله افغانستان کې پاتې شوه نو چې بیا دخیل شي او بیا پاتې شي 15 کاله نو 15 کالو کې هغو خپل مفادات بیا ډېر زیات محفوظ کړي هلته پوځي اډې هلته خپل مخالفینو ته
یو پراکسیس جوړول، هغې ته نقصانات هغې ته رسول، یا د هغې لانګ ټرم مفاداتو ته تزویداتي ګهرایۍ په حساب سره نقصان هغه به رسولی، او یا هسې جنګ چې کوم دی نو دا یو ښه عمل نه دی. د په لبنان کې چې کوم خلک پرې د په فلسطین کې چې کوم خلک پرې په دې خو مونږ ظاهره ده ډېر زورېږو، خو هسې هم چې هر انسان د منځه ځي. او بل دا چې ایون په یوکراین کې جګړه کېږي نو دلته مهنګایي او دلته د پټرولیم پروډکټس او د فوډز د انفلیشن مهنګایي راتلل، نو جنګ خو فی زمانه په دنیا په بل ګوټ کې هم کېږي، په انټارکټیکا کې هم کېږي. نو ما او تا ته د هغې هیټ ویو راځي پاتې شولی نږدې، نو هسې بس دا منتشر غوندې خیالاتو په ذهن کې مې رال چې ایران دا پراکسیز ماکسیز چکر کوي، او ایټ د اینډ اف د ډې حالت دې ته راوڅېد چې خبرونه لیکلي دي خامنه‌ایي په خپل هم چېرته ګوټ ته تللی دی. نو کورم بدان چې واورېدم تر دې دمه مننه.